السلام علیکم. نن په دې ویډیو کې د چینل د سرچ کولو طریقه زه ښیم. یاره چینل موږ سرچ کوو نو څنګه به ګورو، دغه ریکارډ به څنګه ګورو. داسې به چینل سرچ کوئ. زه د خپل چینل سرچ کوم د بل ملګري د موبایل نه په دې طریقه باندې. دا چې کله سرچ کوئ د هغه غونډ ریکارډ به تاسو ته راشي. زما 101 ویډیوګان دي. نو په دې طریقه باندې که دا په پرنټ داسې نه راځي نو هغې دپاره به تاسو بیا په هغه کې سرچ کوئ. لکه د یو نوم باندې دغه نه راځي، AK باندې چینل نه راځي نو زه یې چک کوم. په دې باندې په فرنټ پیج باندې چینل نه راځي نو دلته به دا ښی لاسته 3 ډاټ چې په دې به کلیک کوئ. دلته چې آل کم دی په دې باندې به چینل سلیکټ کوئ. نو بیا چې دې څه کم ریلیټډ چینل وي هغه غونډې تاسو ته شو شي. نو بیا به کې تاسو ته چا کم چینل ویلی هغه ته سلیکټ کوئ. داسې چې چینل تاسو سرچ کوئ هغه وګورئ. یاره که د هغه تاسو ته غونډ ویډیوګان نه راځي، دا 101 ویډیوګان دي، خو دا غونډ پرې پرنټ نه راځي نو دا به موږ څنګه ګورو. بیرته به چینل لاړ شو، په چینل باندې به کلیک کړو. چې چینل باندې کلیک کړو د هغه غونډ ډیټیل به ظاهره شي. داسې په دې طریقه باندې هغه کوم ویډیوګان چې دي هغه به دلته ښکاري، خو د یو څو ویډیوګانو پورې غونډې نه ښکاري. بیا به دا ویډیوز چې کوم دي په دې به کلیک کړو. چې په دې کلیک کړو د هغه غونډې ویډیوګان چې څومره ویډیوګان دي هغه به غونډ شو شي موږ ته. نو که موږ پکې څه قسم ویډیوګان ګورو تاسو هم زما چینل وګورئ. که ستاسو پکې د خوښې ویډیوګان وي او ستاسو د کار د راتلو وي نو زما چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. بس په دې طریقه باندې ډېرې ویډیوګانې پکې دي. د ابشر دي، د سالار شاعري ده پکې، د فیسبوک سیټینګونه دي، یوټیوب سیټینګ دی پکې، کاین ماسټر دی پکې. چې تاسو کوم دغه کتی شئ، کوم ضرورت وي چې هغه ته کتی شئ. داسې دا پلی لیست چې کوم وي، پلی لیست مونږ چک کړو یاره نو دا په دې کې هغه چې کوم پلی لیست جوړ کړی د هر څه چې وي. ما دې صرف د کاین ماسټر پلی لیست جوړ کړی دی. کاین ماسټر چې څومره ویډیوګان دي هغه باندې ته خېجولي. نو په دې کې تاسو د کاین ماسټر ویډیوګان کتی شئ چې هر څه چې کاین ماسټر جوړېږي نو هغه ورته ما خېجولي دي. نورې مو ته انشاءالله خېجوم. داسې چینل چې کوم دي څومره چې هغه سبسکرایب کړي چینل دي، چا ورته ویل دي چې ما سبسکرایب کړه. دا زما چې څومره دي ډېر بې حسابه دي، غونډ نه شو کېږي چې اړوم ډېر غټ ټیم اخلي. ما بې حسابه چینل یې سبسکرایب کړلي نو په سبسکرایب د چا هېڅ هم نه کېږي. داسې په دې طریقه باندې دغه ریکارډ کتی شئ. ویډیو دومره پورې وه. بله ویډیو کې به میلاویږو انشاءالله. د الله په امان. والسلام.